ملګرو دا ثناګل چې کومه ګانه ویل دا د دې په هکله درسره لږ معلومات شیر کومه. دا وخت په پاکستان کې که تاسو وګورئ پرون دا په 3 نمبر هغه په ټرینډینګ باندې روانه وه، لکه دونه ډېره زیاته چې کوم د هغه وایرل ده په ټول پاکستان کې. هغه د میوزیک په سایډ باندې په 3 نمبر باندې ده. دا وخت هغې کوم ویوز او څه چې دي هغه هم تاسو کتی شئ. خو راځو دې طرف ته چې دا کوم ګانه یا څه ریکارډ کېده د دې کوم بیکګراونډ یعنې د کیمرې شاته چې څه روان و هغه هم دا وخت تاسو په سکرین باندې لیدی شئ. کوم اسفندیار مومن چې دی ورسره ثناګل داسې نور کسان ورسره ولاړ دي. نو د دې کوم ریکارډینګ چې دی هغه کېدو. لکه زه به تاسو ته ویم کله چې دا کومه ګانه چې اوس تاسو په سکرین باندې د اوریجنل ګانه اورئ د یوټیوب د لارې، نو دا رنګینۍ لکه دا پیله چې کوم دی د دې ریکارډینګ وکړي د هغې نه پس چې دی بیا داسې کوم لیپ سینګ پې وکړي هغه ګانه چې دا په مختلف قسمه پارټونو یا په څه کې چې دی هغه ریکارډ کړي او کوم سوشل میډیا یا یوټیوب یا څه طرف ته چې کوم دی هغه راوړي. نو دا وخت که تاسو وګورئ په ټیک ټاک کې ډېره زیاته مشهوره ده. که څوک هم ټیک ټاک کوي نو داسې یو 2-3 ویډیو چې واړوي نو خامخا پکې د دې کومه ویډیو یا کومه ګانه چې دا هغه راځي. نو دغه کم معلوماتو کومه لنډه شان ویډیو به مال چې کتونکو سره هغه شیر کړم. دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه. انشاءالله بل ویډیو کې ملاوو. الله حافظ.